دعا کوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إله العالمين دا سمر اجتماع دا ختم نچوشو دا سمر بیاناتو شو. اللہ دا خپل دربار کی قبول و منظور کی. اللہ دا خپل رضا سبب اگرزے. یا اللہ دا دی برکات پا دی کلی باندے زمون پا دی محلہ باندے پا سالم انسانیت باندے پا طول مسلمانانو باندے اللہ دا دی دا برکات یا اللہ جاری کی. دعاو کئی اللہ دے ختمونو کی ہر سمر امداد چامون سر کڑے دے. کاغد محلی خلق دی کاغد نور محلو دی کاغد نور کلی دی چا پدی کی مالی تاون مونگ سر کڑے دے. ذکر دا دمرا پروگرام کی گی دا سن کی گی دا پا ڈیر روپو باندی کی گی. اللہ دی خلق لپمال حال کے ڈیر برکت واچے. اللہ رزق حلال طول تا نصیب کی. اللہ دا غیب دا خزانون یا اللہ مونگ رزق مہیا کی. دعاو کئی چھ سمر بیماران دی کورونو کی دی اسپتالونو کی دی بہر ملکونو کی دی اللہ طول تا صحت کاملہ عاجلہ دا پار دنیکو اعمال ورکی. اللہ سمر مردگان مسلمانان چو وفات شوی دی اللہ طول تا مغفرت نصیب کی. اللہ دا کم مغفرت نصیب شوی دی اللہ درجات عالیہ ورت یا اللہ نصیب کی. نن ما دی مجلس کی قتل نو دو کسانو ما کمی محسوس کو. یو چیدنو مفتی سردار علی حقانی سے اغی پروسا کال دلتا کی بیان کرو استاسو ذہن کے بوی اغی پروسا کال دلتا نہ بیان کرو دلتا کی موجودو اس نشتے اغی وفات تی. اللہ دی دا مفتی سے مفتی سردار علی حقانی سے دا غی دی اللہ درجات عالیہ نصیب کی. بل چیدنو زمونگ والدہ اغا نشتے مونگ چی بکل پا دی رز باندی راتلنو مونگ باغی تا ہوئی چی مونگ تا دعاو کا چی اللہ دا پروگرام پا خیر سرو کی نو اغی نشتے اس پا مونگ اغوی تا دعاگانی کو. اللہ زمونگ دا والدینو ستاسو دا طول والدین چی دا چا وفات شوی دی اللہ اغوی تا بخن نصیب کی. اللہ دا اغوی مغفرت نصیب کی. اللہ دا اغوی پا قبرونو باندی انوارات نازل کی. اللہ دا چا چی سمر مشران کشران وفات شوی دی اللہ طول تا مغفرت نصیب کی. اللہ دا طول بخن نصیب کی. یا اللہ زمونگ دا طول اخر خاتمہ بالایمان کی بالخیر کی. دے ملک تا دعاو کئی اللہ پا دے ملک کے امن راولی. اللہ دا مسلمانانو تا حفاظت فرمائی. اللہ خو حکمرانان پا مونگا باندے راولی. یا اللہ دا خراب حکمرانانو نمونگ طول محفوظ ساتی. دے خپل کلی تا دعاو کئی اللہ زمونگ پا دے کلی کے امن راولی. یا اللہ دا مسلمانانو او دا دے
پښتنو په خپل مابین کې الله دا دشمنی ختم کې، الله دا تربګنۍ ختم کې، الله ټول یو موټی کې، یا الله د ټولو اتفاق اتحاد قائم او دائم وساتي. یا الله زمونږ په دې کلي کې نورو کلو کې څومره الله دشمنی دي، څومره د خلکو یو بل سره نفرتونه دي، الله هغه په محبت باندې بدل کړي. یا الله د ټولو یو بل سره مینه او محبت اتفاق اتحاد قائم دائم وساتي. زما دی رونو تم دعا وکي او دا ټول ملګری چې څومره دي د محلې دا نور چې څومره دي د به د یو یو نوم څه اخلم، دی ډیر په اخلاص سره ډیر په مخلصانه طور سره دی مونږ سره په دې کې منډې ترډې وي. تقریبا د زیارت د ورځې نه دی اړم دي، د هلکان خدمات کوي، چا په روټۍ کې خدمت وکړو، چا دغسې خدمت وکړو، چا دو منډې ووهلې، چا مالي تعاون وکړو، چا مونږ ته دعاګانې وکړي. الله ټول خپل دربار کې قبول او منظور کړي. حافظ سراج الرحمن صاحب ته او حافظ یوسف الرحمن صاحب ته نور داسې زمونږ دا ملګري معاذ الرحمن وایي ما ته د علم دپاره دعا وکړي چې الله ماله علم با عمل راکړي. دعا وکړي الله زمونږ د ټولو دا بچي دا نیک فامه کې، الله دا صالحه کې، الله تی د قرآن کریم حافظان کې، الله تی عالمان کې، الله علم با عمل ولور کې، الله څومره مدارس چې دي الله د هغې حفاظت فرمایي. یا الله څومره مساجد چې دي دا الله د هغې حفاظت فرمایي. دعا وکړئ دا پېښور کې څومره شهیدان چې دي په دې حادثه کې الله د ټولو شهداو درجات بلند کړي. یا الله د ټولو شهداو درجې الله بلند کړي. یا الله درجې الله بلند کړي. یو بل حادثه شوې وه د مدرسې طلبا په یو ډیم کې ډوب شوي ماشومان بچیو، الله د هغوی والدینو ته صبر جمیل ورکړي. الله تی د اخر د پاره د هغوی توخه وګرځي. الله زمونږ بچو له مخکې هم د علم د حفظ د دې توفیق ورته ورکړي. دعا وکړئ الله د دې ملک نه دا مهنګایي ختمه کړي. الله د مسلمانانو یا الله ښه رزق پراخه رزق الله نصیب کړي. دعا وکړئ د چا روزګار نشته الله ته ورته د حلال روزګار ورکړي. یا الله د چا روزګاری برکت پکې نه، الله ته پکې ولا برکت کې خدای کې. الله زما دا ډیر رونه دې ځای کې به میندې خویندې به بهر به زمونږ دا آواز اوري. الله څوک به بیمارانی، الله چاته به څه ټینشني، الله چاته به څه پریشانی، الله د ټولو مشکلات آسان کړي. یو دعا وکړئ په بهر ملکونو کې زمونږ ډیر رونه دي او هغوی چې دنو زمونږ دا آواز اوري، زمونږ دا بیانات هغوی اوري، دا ټول ختم هغه مسافر دک سې ناستې مونږ سره ګوري. الله د ټولو حفاظت فرمایي. زمونږ یو ملګری دی عزیر احمد، هغه ته دعا وکړئ په دوبۍ کې دی، وایي ما ته دعا وکړئ. دعا ورته وکړئ چې الله یې کامیابي نصیب کړي. الله څومره مسافر چې دي عثمان صاحب زمونږ یو ملګری دی، هغه ته دعا وکړئ. نور زمونږ دا یو شاګرد دی عدنان، د دسه مشکلات دي، دعا وکړئ چې الله هغه مشکلات احسان کړي. یا الله زمونږ دا نور ملګری چې دي زبردست یو سنم اخلم، زمونږ دا اورنګزیب جاندیب هدایت دا ټول ملګری چې څومره دي الله ټول له جزای خیر ورکړي. یا الله زمونږ خپل رونه می چې دي د ترونو زامن چې دي څومره چې دي الله ټول له جزای خیر ورکړي. الله ټول له روغ صحت ورکړي. په دې کې چا مونږ سره منډې ترډې وولې او یا الله چا کوشش وکړو، چا د لاس په خدمت وکړو، الله د ټولو دا شرعي مقاصد حاجات ضروریات برابر کې. الله دا چې دنو زمونږ په وخت د زنکدن کې الله دا په کار کې په قبر کې په میدان محشر کې الله دا زمونږ په کار کې دعا وکړي. الله مونږ ټول د زنکدن د سختو نه وساتي، الله د عذاب د قبر نه مونږ ټول محفوظ وساتي، الله د بیمارونو مو وساتي، الله د پریشانونو مو وساتي. الله زمونږ چې څه قسم روحاني جسمانی بیماری دی الله هغه بیماری زمونږ د ټولو یا الله ختم کې. زمونږ استاد محترم د حفظ سے کم استاد زمونږ دا د هغې سلسله ده جناب حافظ عبدالمتین رحمت الله علیه نور الله مرقده. الله دې د هغې درجات عالیه نصیب کی. الله دې ولا هغه قبر منور کی، الله دې روخانه کی. الله دا سلسله دک سی تر قیامت پورې الله جاری او ساری وساتي. الله زمونږ د ټولو نه راضي شي. څومره ملمانه چې راغلي دي، څومره دا ملګري چې راغلي دي، ټولو خدمتونه وکړل، الله ټولو ته جزای خیر ورکړي. الله زمونږ د شاګردان چې کم دي د مدرسې حافظان دي
یا نور اغي ناظره کوي څوک ترجمه کوي الله ټول ته کامیابی ورکي هر ځای کې چې درس او تدریس کیږي الله تو ورته ترقی ورکي یا الله زمونږ د نور خدمتګاران چې څومره دي الله ټول خوشاله کړي الله د ټولو په عمرونو کې الله برکات کې خود لکه الله زمونږ د ټولو ناراضي شي یو دعا وکړي چې الله په دې کال کې زمونږ د ټولو د حرمین شریفینو دیدار نصیب کړي الله د حرمین شریفینو دیدار هم نصیب کړي یا الله د نبی علیہ السلام د روزه اقدس په خوا کې زمونږ بار بار حاضری نصیب کړي الله زمونږ غیبی اسباب هغه الله برابر کې زمونږ د رور هارون رشید اسامه صاحب دای مونږ له ځان رسید عالم کې د دای ډیر پروګرامونو وختي منات خواني وکړه بیا تاسو بیا منات خواني وکړه الله دې سره زمونږ د مونږ سره عمرې له پدې کال کې دنه دنه الله مونږ ټول بوزي الله زمونږ غیبی اسباب برابر کې الله ته د په عمر کې برکات کې خود لکه یا الله په مال حال کې برکت کې خود لکه یا الله په بچی چې د نیک فام صالح با عمل با قران لوی کې الله والدین ته الله ډیر ژوند یا الله نصیب کې الله دا نور ملګری چې سمر دي دا ساوند والا ملګری نور ملګری چې سمر دي الله ټول له جزای خیر ورکې الله ټول خوشاله کې زمونږ د محلې ته دعا وکړي د محلې ته د نور محلو ته د ډیر خدمت مونږ سره کوي الله دې ټول له جزای خیر ورکړي الله دې ټول خوشاله کې آمین وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین الله مونږ ټول ته په وخت د زنکدن کې په صدق دل سره دا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله